بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زما کیسه خپرونه ده او زه اسرار وصال یم او په خپرونه کې د میدان وردګ ولایت کدر او په بغلان پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد ښاغلی ګل رحمان رحماني سره مېلمه دی. رحماني صاحب ستړي مشئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. کور ودان په خپل نوبت تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او زما کیسه ټولو درنو کتونکو ته سلام وړاندې کوم. ډېر زیات خوشحاله یم او زه په دې باور یم چې زموږ ژوند یوه ډېره لویه کیسه ده او موږ د دې کیسې بېلابېل کرکټرونه یو په بېلابېلو رولونو کې په بېلو نقشونو زمانو او مکانونو کې. خو خدای دې وکړي چې هر انسان زموږ د دې لارې هر لاروی د ژوند بریالی کیسه ولري. دا چې زه مو انتخاب کړی یم او زما کیسه د اورېدلو کتلو وړ بولئ. ډېر زیات خوشحاله اوسئ. استاد محترم، ښایي تاسې په میدان وردګ ولایت کې هم تاسې چې لیدونکي هلته ګوري د بغلان پوهنتون ستاسو محصلین به وي، فارغ شوي محصلین به وي. دا راته ووایي چې ګل رحمان رحماني څوک دی؟ ډېره زیاته مننه. دا ډېره ګرانه ده کله چې سړی د ځان په اړه خبرې کوي. موږ تل د نورو کیسې په خوند اورو، په مینه یې اورو، اما کله چې بیا د خپله کیسه راځي یا په اصطلاح خپل ځان بیانوو دا سخت کار دی. خو زه یو دغسې ماشوم وم چې په کلو اطرافو یوه ډېر لرې کلي کې وزېږېدم، د همدې ولایت په چک ولسوالۍ کې. بیا په کوله کلي کې یو داسې کلی چې دواړو خواو ته یې غرونه دي، یوې خوا ته یې سیند دی، یوې خوا ته پراخه ډاګونه او دښتې دي او دا دښتې په پسرلي کې خپله سمسورتیا او ښکلا لري، زرغونتیا لري. او زه یو دغسې ماشوم یم چې طبیعتاً د غرونو خوړونو طبیعت سره د بل هر انسان په توګه مینه لرم او یا کله کله فکر کوم چې ممکن زما د شعر یا زما د هنر هغه خټه شاید په همغه شیبو کې د ماشومتوب په همغه شیبو کې د پسرلي په بارانونو کې، د ژمي په واورو کې یا د جومات په درسونو کې، د ملا په غوسه او په وهلو کې، په ښوونځي کې د استاد یا معلم په مینه او قهر او غوسه کې اخذ شوي وي، بیا وروسته پالل شوي. خو د دې ترڅنګ یو داسې ماشوم هم یم چې زه په 11 میاشتنۍ کې د پلار له سیوري محروم شوم. دا یو داسې تصور و چې تر ډېره پورې زه نه ورباندې پوهېدم. خو وروسته انسان پوهېږي، حس کوي چې پلار څه معنی، د پلار لاس څه معنی. خو بیا ښېګڼه دا وه چې زه د 5 ورونو د 5 خویندو له منځه یو وم او تر ټولو کشر وم. نو طبیعي ده چې زموږ په ټولنه کې کشران لږ نازولي هم وي. نو ممکن د ورونو او د خویندو دغه ناز زما دغه تشه چې ګنې یو لستنی ماشوم یم او د پلار له سیوري محروم یم دا ډکه کړي. نو په همغه سیمه کې یا په همغه کلي کې ما مکتب وویل، په کولک سیمه په کولک کلي سیمه کې، او جومات ته لاړم، سپاره مې وویله. د دودیز سیستم سره سم موږ معمولا سپاره وایو، ځینې کتابونه وایو. نو په دغسې چاپېریال کې ما لومړي قدمونه ایښي دي. استاد محترم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په داسې کلي کې لوی سوي چې سیند او شنه ساحه او په اصطلاح یو کاملا یوه هنري سیمه. استاد، ستاسو په هنري ژوند کې، ستاسو د اوسادۍ په ژوند کې یا هم تاسې چې په کوم حالت کې اوس قرار لرئ او تر دې ځای پورې رسېدلي یاستئ، ستاسو د کلي رنګونو هم رول لرلی؟ له شک پرته دا ډېر زیاته مهمه ده. زه حتی د خپل کلي هغه مشران اوس هم پېژنم چې اوس دې دنیا کې نشته. هغه سپینګیري هم زما په ذهن کې حق دي چې ما ته یې مینه راکړې، زه ستایلی یم او په ما باندې حتی کله کله یوه ترانه ویلې ده، حتی اذان یې راباندې کړی، ته یو خبره وکړه، یو حتی په هغه وختونو کې راباندې ویلې چې ته راشه د یو چا یو شعر ووایه. زه په ښوونځي کې هم ډېر داسې ادب خوښی ماشوم وم، دغه مسایل مې ډېر زیات خوښېدل. او بله خبر دا ده چې د ارواپوهنې له لحاظه هم هغه سیمه چې موږ تاسو خاپوړي پکې کړي، ماشومتوب مو پکې تېر شوی. موږ د دنیا هر کونج ته هم لاړ شو، موږ په لاشعور کې په خوبونو او خیالونو او خاطرو کې معمولا همغه سیمو ته ځو. ما ډېر ځایونه ولیدل، وګرځېدم، اما اوس هم کله کله چې ویده شم یا په ځینو خیالونو کې لاړ شم یا فکر کوم چې د آرام او سکون دغسې یو ښکلی چاپېریال او جزیره به چېرته وي، بیا هم طبیعي ده چې همغه کلي ته ځم، همغه غرونو ته ځم، هلته ګرځم، ګرځېږم، هلته کله کله سیرلي سره وم یا کله کله د ښوونځي نه راغلی یم، په مور پسې مې فصل ته تللی وم، په غوا پسې تللی یم، په کروندو پسې ګرځم یا مالته واښه ماښه څه راوړم. او یا کله دغسې شېبې هم راځي چې ښوونځي کې مې زړه تنګ شوی. ما معمولا په دغسې یو ځای کې ښوونځی ویل چې هلته یو طبیعي سیمه وه، هغې خوا ته باغ و، د کړکیو نه به معمولا کروندې معلومېدې. کله کله مې داسې فکر وکړ هغه ماشومان چې د مور سره روان دي، غوا پیایي یا په غرونو کې رمه څري، دا ډېر بختور دي. حتی پسرلي نه به چې د کوچیان راتلل، د قطارونه ماشومان به ورسره روان وو. ما فکر کوم چې دا ډېر بختور دي، روان دي.
فکر مې کاوه چې د ښوونځي یو قید تر ډېره پورې، ځکه خصوصا د پسرلي په موسمونو کې به چې راتلل. خو بیا دا حس کوم چې عجیبه ده د کلي هر وګړی د پلار په څیر مهربانه او د ورور په څیر مهربانه او د کلي هر مور یا هر سپین سرې موږ دپاره یوه مور وه. یعنی د نفرت او د کرکې تاویلې ماویلې د خبرو په معنا هېڅ نه و موجود. نو کله کله وایم چې زموږ ماشومتوب یا زموږ کلی یو وړوکی جنت دی چې موږ ماشومتوب کې یو څو کاله ژوند ورباندې کړی یا څو کاله ژوند ورته کړی. نو هلته د پسرلي رنګونه، د اخترونو رنګونه، د ودونو رنګونه، حتی پردیو ودونو ته د بل کلي ودونو ته دومره انتظار او خوښي چې فکر کوو خپل به وي، یا د اخترونو دپاره هغه انتظار چې موږ به درکولو، یا باور وکړه هغه ماشومتوب کې چې کله لاس راکړی په لاس نکریزې یې ښودلې، هغه بوی او خوند او لذت، یا د خپلو جامو هغه رنګ اوس هم زما په ذهن کې چې څومره خوند به مو ورنه اخیسته، څومره رنګین و. د اختر شمې به شمارلې به خلطه به ورته ساتله. کنه ستاسو یادي ستاسو سیمې رواجونه به فرق کړي، ستاسو ماشومتوب څنګه و، د اختر ته به څنګه انتظار باسئ؟ یو هغه د اختر شپې ورځې به چې شمېرلې به معمولا موږ به ډېر ځله ماشومتوب کې د کلي د شپو ورځو یا د اختر دپاره د شپو پاتې ورځو حساب د کلي د نایي یا خلیفه څخه کوو. کله به چې راغی معمولا دی به دغسې وخت کې راتلو چې اختر به نږدې شو، دی خپله په اوږده چې راغی او د ماشومانو سرونه به اصلاح کول، بیا به په ضمن کې ورته ویل چې اختر ته څومره ورځې پاتې دي، څومره شپې پاتې دي، دا به ورسره کولو. او بل د جامو خبره وه، یعنی دغه جامې به م د اختره څو ځله راخستې په ځان به م نیولې، بیا به م کتلې چې دا به څنګه ښکارېږي. معمولا د نورو ماشومانو نه به م پوښتنې کولې، دا به راتلې. او بل د ماشومانو یوه تر ټولو جالبه لوبه موږ ورته په هغې کې بس ځینې ورته صدره وایي، ځینې ورته پاکیرک وایي، ځینې ورته څیره وایي، ملنګ وایي. معمولا ماشومان د شپې راټولېږي، دغسې یوه څیره جوړوي چې ویرونکې څیره یوه ملنګ ته ورته څیره یا یو همزولی دغسې بڼې ته اړوي چې څوک هغه ونه پېژني. دا بیا کور په کور په همغه تیاره کې ګرځي، د محفلونو منځ ته ورننوځي، د کورونو منځ ته ورننوځي، معمولا د ماسخوتن په مهال. دا لوبي کې دا باید یو ښه ممثل هم په هغې وختو کې چا هر څه به چې هر څه ورنه غوښتل، دا باید د دې وړتیا ولري چې دا ورته وښي، چا ته سندره ووایي، چا ته نڅا وکړي، او د چا دپاره د یو بل چا پیښې وکړي. بیا بدل کې څه ورته ورکول؟ بدل کې دوی معمولا پیسې ورکولې، شیرینۍ ورکول، خواږه ورکول، حتی ځینو پکې غنم او وریژې او دغه شیان هم. بیا په دې پیسو څه کول؟ دا به معمولا دغه ټیم به چې کله جوړ و، فرض کړه شپږ کسیز ټیم به و، دوی به دا شیان په خپلو کې سهار سره ویشل، پیسې به یې هم سره ویشلې. ځینې شتمن وو چې لویې پیسې به یې ورکولې. او کله کله به د دغه شپې په تیارو کې د یو بل ورته ټیم سره مخامخ شول، بیا به نو دې ترمنځ یو جنګ رامنځته کېده. هر ډله به چې قوي وه، هغه بل ملنګ، هغه بله ډله به یې ماته کړه، د هغې شته به یې ورنه ملنګان دوه وو. سهار ته بیا نه معلومېدل چې دا کومه ډله وه، څوک پکې شامل و. یوازې هغه ډلمشر ته به معلومه وه چې مشر څوک و، لانجه چېرته رامنځته شوه. دا یوه ډېره عجیبه لوبه، دوستانه لوبه. په ځینو سیمو کې رحماني صاحب اوس هم دا دود ملنګی ورته وایي، ملنګی ورته وایي، خو بیا سیمو کې فرق کوي. مثلا زموږ په سیمو کې ملنګی ځینې د ورځې حتی ګرځي، د ورځې ګرځي، ځینې یوازې اوړه ټولوي، بل شی نه غواړي، پیسې ټولوي، اوړه ټولوي، وریجې ټولوي، غوړي ټولوي، بیا دیګای کوي. یعنې په ځینو سیمو کې دا بیا فرق. یو بل دود بیا زموږ دا و چې معمولا موږ به په ماشومتوب کې د اختر د شپو دپاره د خسو یا د لرګیو ډېرۍ جوړولې، د بوټو خصوصا د غونډیو په سر یا د لویو غرونو په سر. څنګه به چې ماښام تیارې شو، دې ته به اورونه ورکول کېږي، کټ مټ اور به ورکړل شو، بیا به د لمبو ته یو څوک خوشحاله و. معمولا دا د اختر یو زیری و چې اختر را روان دی، او همغه اور به یې اخیستی و، خلک به ورنه راتاو. په دې کې مسابقه دا وه چې دا د چا د خسو ډېرۍ ډېر اوږدې لمبې کوي، څه امتیاز یې و، څومره دوام لري. دا هم یو ډول مسابقه وه. څه امتیاز یې و؟ امتیاز بریالیتوب و. او د اختر په ورځو کې بیا د ځینو میوه اخیستل و، مثلا چې دومره میوه زموږ په تاسې اوړي، یا مثلا په اختر کې دومره خواږه یا دغه شی درنه غواړو. خو کامیابي دغه وه چې زموږ خواري پر ځای وه، اور هم ډېر دوام وکړ. استاد هغه د کلي ژوند راته رایاد کړي. استاد دې ته راځو چې څنګه له کلي بیا تر پوهنتونه د بې پلارتوب ژوند، د یتیمتوب ژوند، د مور مهرباني څومره درته سخته وه؟ اول خو زموږ دپاره یا زما لپاره مور هم پلار و هم مور وه، ډېره مهربانه مور. بله خبر دا ده چې ما مخکې مې دغه تشه ما ځکه حس نه کړه چې زما نه مشران 4 وروڼه وو، یعنی زه 15 وم، همدغسې خویندې هم تر ما مشران دي. هغوی ډېر مهربان، مینهناک. حتی زما ډېر ځله دا خبره هم کړې، کله چې زه ادبیاتو ته راغلم یو محرک پکې زما ورور و. دوی ما ته په ماشومتوب کې زموږ کور لوستی و، چون پلار مې یو لوی دیني عالم و، شاګردان یې درلودل. زموږ کور کې معمولا کتابونه وو، خپله دغه کتاب که په کور کې موجود یو هم نه لوستل شي، د شتون یې په یو چا باندې اغېز لري چې دا یو کتاب دی. خو ما ته ډېره پورې تر شپږمه یوه ټولګي کې یوه ښوونځي کې درس وویل چې دا یوه کلا کې و. نو معمولا ځینې صنفونه اضافه کېدل چې بیا د کلا په باغ کې و، په باغ کې به یې درس وي. د شپږم نه وروسته بیا زه
شامل شوم یو بل ښوونځي ته چې دا معمولا د یتیمو ماشومانو لپاره او یا دارالایتام د عبدالله اعظام په نامه. هلته ما 3 کاله زده کړې وکړې، اوم اتم او نهم. دا بیا نو ډېرې جالبې زده کړې وې زما لپاره په دې و چې هلته دا بهرنیانو اکمالوله، خصوصا عربو اکمالوله. نو په لوړه کچه درسونه و پکې، په لوړه کچه په دې معنا چې اته ښوونکي هم ته ډېره دغسې کسانو چې په لوړه کچه و. بل دا چې 24 ساعته درس و، په هغې کې لیلیه موجوده وه. موږ د نورو ښوونځیو خلاف تر 4 بجو پورې زده کړې کولې. نو دلته یوه برخه د نشاطاتو یا د فرهنګي څانګې په نامه وه چې د فرهنګي برخې لپاره ډېر زیات کارونه کول، د مشاعرې کولې په لاین کې. دا داسې وخت به و چې په دې لاین کې به په د لاسپیکر باندې هم زموږ جنګ و چې زه باید لاین ودروم، چې هلته په عربي اصطلاح په طابور باندې مشهور. نو هغلته دغه حس زما لپاره و چې یوازې زده کړه هم زموږ شوق نشي پوره کولی. ځینې فعالیتونه دي، ځینې کړنې دي، ځینې ښېګڼې دي چې موږ کې بدلون راوستلی شي. له شک پرته په دې جریان کې ځینې دغسې ښوونکي وو چې وهونکي وو، وهل به مو پکې، ځورول به مو پکې وو. اما ځینې دغسې ښوونکي وو چې زموږ درون یې رابیدارول او حس کوله مو چې دغه استاز د هنګریبا باندې دی کشش لري او موږ رابیداروي او باید ورپسې شو، یو څه ورنه زده کړو یا د دې نه تقلید وکړو. ډېر داسې استادان وو چې موږ دپاره هغه الګو ستوري وو. اما ډېر داسې وو چې په لاره هم هغې ته د ډاره کله کله په مخ نه ورتللو، نه مو خوښېدل. یا د لیسې دوره کې زموږ د ثقافت یو استاد و، زما د کتابچې نه یې کوم شعر راوایسته، کوم صنفي مې یو شعر ورکړی و. وایي دا شعر د چا دی؟ وایي د پلاني. نو راغی اول یې شعر ډېر توهین کړ، بیا یې شاعر ډېر توهین کړ، بیا یې ما ته وویل چې ستا عمر ګوره او دا کلمې ګوره او دا کرښې ګوره. نو ډېرې زیاتې خبرې وکړې. استاد شوق ما ته نه مني کله کله. ښه استاد، یعنې د دې برکت و چې تاسې په دویم ځای کې تاسې زده کړې شروع کړل دارالایتام په اصطلاح. هلته تاسې دغه یو څه د درون د هنري په اصطلاح یا د شعر شاعرۍ یا ادبیاتو ته وهڅول شوئ. استاد محترم، دغه یو پوښتنه د ما بې ځواب پاتې نشي. خپرونه دومره به اوږده نه دي، د ژوند ډېرې کیسې دي، خو موږ یې راخلاصه کوو. څه کله پوه شوئ چې پلار مو نشته؟ دا دې دي که رښتیا درته د 6مه پورې ما دا نه وه حس کړې. کله چې زه دغه روزنتون ته لاړم، چون هلته درسونه ډېرو خلک په واسطو داخلېدل، هغې غیر یتیم شاګردان هم درلودل چې تر 6مه پورې موجود وو پکې، یعنې تر 12 بجو به یې زده کړه، یعنې نهاري وو. هلته ما یو وخت دا حس کړه چې زه ګنې ښایي پلار نه لرم، ځکه دغه ښوونځی خو خاص د دغه خلکو دپاره دی. دا یو هغه راکړل شو. یو وخت زړه مې و چې بیخي دا ونه وایم، ځکه چې دا هیڅ راته نه شي. بیا مې چې ولید دلته 300 شاګردان وو، هغوی ټول ډېر فعال کسان وو په لوړو کچو، حتی د پوهنتون ته رسېدو پورې هم زما اړیکې وې ورسره. یو خو دا چې کانکور کې هیڅ ناکام نه درلود دغه ښوونځي. بیا وروسته تر 9م ټولګي پورې چې ما هلته زده کړې وکړې، نو دا مې حس کړه، ځکه دا 3 کاله معنا یې همدغه وه چې هلته په دوی دا خلک ډېر مهربانه وو، خصوصا د روزونکي یا اکمالونکي عربان وو. عربان په دې برخه کې بیا ډېر زیات مهربانه وو، حتی هغوی ته یې معاش او امتیازات هم ورکول. 3 کاله وروسته بیا د لیسې دوره وه چې هغه عمر فاروق په نامه لیسه وه. دا دوره مې هلته تېره کړه. هلته نو بیا زه د فرهنګي کمیټې مسؤل هم وم، د مڼې ګل مشاعره په هغه وختو کې تازه رواج شوې وه. بیا چې 1383 کال کې فارغ شوم، نو په دې وختو کې نو یو څه شهرت مې هم ترلاسه کړی و، نوم مې هم ترلاسه کړی. یو علت دا و چې په دې وخت کې زما لومړی شعري ټولګه چاپ شوه د سانده په نامه. دا د میډیوټیک یا د افغانستان فرهنګي مرکز په نامه یو مرکز خپره کړه، یعنې 1382 کال و، او زه په 1383 کال کې له لیسې څخه فارغ شوم. هلته ما 3 اهداف درلودل. یو هدف زما دا و چې ادبیات ولولم، او دوم هدف مې دا و چې خبریال شم. خبریالۍ سره مې علاقه وه ډېره زیاته. یعنې 2 ټاکنې دي. 2 ټاکنې. او 3مه ټاکنه مې بیا دا ور زیاته کړه چې اوس دا ونه شي چې ته په همدغه کې ما بیانوې. ما استازي خوښه کړې وه، معمولا پوهنتون کې باید استازي زه ولرم یا استازي وکړم، که پوهنتون کې که بل ځای. دا دواړه زما لپاره یو انتخاب و. له نیکه مرغه هغه 2 اهدافو ته بیا زه ډېر زر ورسېدم. کله چې 12 نه زه فارغ شوم، اول خو مغه روزنتون کې خپله د فرهنګي څانګې مسؤل وټاکل شوم چې تقریبا 100 تر نورو لوړ معاش هم درلود. هماغه کارونه چې نورو کول په ما ترسره کېدل، ما ته را په غاړه شول. بل دا چې ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شول. البته یوه یادونه دا کوم چې زه کرنې پوهنځي ته کامیاب شوم، کابل پوهنتون ته. هلته مې ولیدل چې زه د ریاضي دپاره جوړ نه یم. معمولا د فرهنګیان کله کله ریاضي سره جوړ نه وي. زراعت پوهنځی چې ما ولیده، ریاضي و معادلې و د مسایل پکې وو. ما دې پر ځای چې دلته ناکام شم یا ډراپ شم، دا به یو بل شرم وي، نو ښه ده چې هېڅ یې ونه وایم. بیا مې یو کال میدان وردګو کې اطلاعات فرهنګ کې امتحان ورکړ د یو خبریال بس. خو معمولا زه 2-3 میاشتې وروسته خبر شوم چې زه اصلا د اداري مدیر په بس کې مقرر شوی یم.
اما هلته اداره زمانه د خبريال په برخه کې کار اخلي چې هدف ونیزه و د دې لپاره گزارشونه چمتو کول یا مغلطه نور فرهنګي فعالیتونه وو د دې هغه په چوکاټ کې نو زه 12 فارغ وم عمل ته می کار تر سره کوم نو بیا کله چې منای شو دغه نه هم یشتي وروسته بیل د چې استعفا ورکړم ننګرهار پوهنتون ته لاړم بل امتحان می ورکړ دویم کال او هلته ادبیات ته کامیاب شوم بیا مې هلته ادبیات ولوست. استاد محترم تر ادبیات را ورسېدو دا راته وایي چې تر ټولو سختې او ننګونکې ورځې دې کومې وې؟ والا ننګونکې ورځې ډېرې راغلې خو یو وخت مې دې ورځ نه شکایت کوم او وروسته مې وویل چې دا ورځې استادان دي لارښوونکي دي زموږ دپاره باید ترسره شي. تر ټولو سختې ورځې که زه درته یاد کړم اول خو دغه پوهنتون ته تګ خصوصا د کور نه جلا کېدل ته یوه مسافري وه ماته بل ډول ښکاره شوه. کله چې زه ننګرهار ته لاړم هلته مې د چاپېریال ولیده چې ډېر ګرم و محیط مې ولیده او هلته پراخه یو لوی پوهنتون و محصلین هم ډېر زیات و. کله چې بیا زه خپل سیم ته لاړم چې ومې کتل 120 نفره دي په دې کې 120 کسان زه ښکته ډېر و د یو لوی سیم دپاره. حتما ژوند کې خوږې هم راځي د ژوند تر ټولو خوږه شیبه د ژوند خوږه شیبه اول خو لویه خوږه شیبه دا وه چې ما وکولی شوی پوهنتون کې تر دغه وروستیو سمیسترونو پورې یعنی 8 سمیستر اول نمرګي وساتم په لوړه کچه کې پاتې شم په لوړو نمرو باندې فارغ شم. او دویمه خبر دا ده چې زه چې کله پوهنتون ته لاړم په دویم سیم کې مې کلید راډیو کې لومړی دنده زما هلته ترسره شوه ننګرهار کې دنده مې ترلاسه کړه او دنده مې ترلاسه کړه هلته ټولنیزې خپرونې ما ترسره کولې یوازې یو راپور بیا هلته یوه بله راډیو نوې تاسیس شوه موږ هم تاسیس کې ونډه درلوده. زه چې کله هلته لاړم ما ته ویل چې تا خبري برخه کې نیسو او ته باید یو خبري سرویس وړاندې کړې. ما ورته چې خبري سرویسونه خو بیا خصوصا په ځانګړي لایف خبري سرویسونه ما نه دي وړاندې کړي خو کوشش به وای نه یو سرویس باید ته وړاندې کړې. زه چې کله لاړم د خبري سرویس ما وړاندې کړل نو هلته سټوډیو کې هغه بل اړخ کې چکچکې شوې چې راووتم ما چکچکې څه معنی یعنی زمانه مې امتحان اخیستو وایي نه اصلا ته ناخبره وې وایي دا زموږ د راډیو لومړی خبري سرویس دی نن سرویس افتتاح کېده او ستا په غږ او په تا باندې مې افتتاح کړه او دا ډېر لایف سرویس و یوه ستونزه هم غلطي هم پکې نه وه او ته هم نه وې خبر کړی نو ډېر بریالی ترسره شو. تا ته د دنده مبارک یا موږ ته د خبري سرویس پیل مبارک ډېر د خوښۍ احساس مې وکړ. نو هماغه باید چې ولې راته وایي چې لږ وار کوه وار څه معنی کار د مینې کار دی نه دی کار بل کار څه معنی انکار څه معنی او کاروان صاحب شعر ذکر کوم استاد د کاروان صاحب محترم باید کله پکې ځوان نه لري. استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې د یتیم له پلاره د یتیمتوب وروسته بیا د مور مرګ بیا د خویندو ملاتړ بیا د ورونو ملاتړ په ژوند کې د هغه څوک چې ډېرې هڅولی او ډېرې انګېزه درته درکړي یا د تا د ژوند د بریالیتوب هغه رازونه څه دي؟ لومړی خو به د مور دعاګانې ورته ووایم. البته د پوهنتون د فراغت نه وروسته بله خوښي زما ماسټري وه چې هغې ته مې امتحان ورکړ همدغسې د استاذۍ اړخ ته راتګ و هلته د بریاو د ځینو امتیازاتو ترلاسه کولو د معنوي امتیازاتو ده خو زه فکر کوم د ټولو د بریاو تر شا د مور دعا ده. د مور دعا هغه ځواک دی چې هېڅکله تا نه غواړي یوازې دې پرېږدي او پر خدای باندې توکل د خپلو ارمانونو سره مینه. او بله خبر دا ده چې کورنۍ ملاتړ یا هڅونه تر څو چې یو څوک په کور کې اتل نشي د خپلو خویندو ورونو کلي ترمنځ اتل نشي په ټولنه کې هېڅکله د اتل په توګه نه مطرح کېږي. زما یوه سپارښتنه دا ده چې خپلو زلمیانو ته د خپلو کورنۍ غړو ته تاسو د اتل په سترګه وګورئ. هر وخت چې دغه د اتلوالي سرټیفیکټ هغې د کور څخه ترلاسه کړ ټولنه هم هغه امضا کوي تاییدوي یې ورکوي. او بله مهمه خبر دا ده چې هر شی په خپل وخت لاسته راځي هر عمر خپله تقاضا لري او هغه تقاضا په خپل وخت باندې پوره کېږي. موږ په 20 کلنۍ کې د 10 کلنۍ تقاضا نشو کولی 10 کلنۍ کې د 15 کلنۍ تقاضا نشو کولی. ځینې ارمانونه دغسې دي چې د وخت په تېرېدو سره پوره کېږي او ځینې دغسې دردونه دي چې زمانه یې جبرانوي وخت یې جبرانوي درد یې جبرانوي او درد باید یو چا ټولنیز محرک وي د هیلو دپاره نه د ماتېدو دپاره نه د غورځېدو دپاره او د ځای درېدو دپاره. نو زه اوس ډېر د خوښۍ احساس کوم یعنی په معنوي لحاظ د خلکو درناوی یا د خلکو سره اړیکې یا د خلکو سره معنوي راشه درشه راکړه ورکړه دا فقط کې زموږ د هڅو حاصل دی چې موږ تاسې ترلاسه کوی شو او دا تر ډېره پورې هوایي نه ترلاسه کېږي. یو څه به ټولنې ته ورکوي یو څه به ټولنه نه ترلاسه کوي. بله وروستۍ خبره زما دا ده چې زموږ ټولنه یوه احسان هیرونکې احسان فراموشه ټولنه نه ده. زما دریم ارمان چې ما مخکې درته ویلي و یو دا و چې زه باید
خپل افکار که شعر دی که نثر دی دا ولرم چاپ یې کوم خپاره یې کوم هیڅ وخت زه د خپل اثر څخه راضي نه شوم. په دې هڅو په دې دوام کې خبره تر دې ورسېده چې دغه تیر کال زما یو اثر چاپ شو چې زما 50 اثر و، اما دغه 50 اثارو څخه شاید 10 هم زه ونه لرم، یو 15 مې شاید ساتلي، نور مې ټول د ځانه لرې کړي. ما ورته دا نور د ټولنې مال دی، هر رقم قضاوت چې په اړه کړي زه دې ته کاڼي کرښې نه وایم. هدف دا دی چې ټولنې ته باید اهمیت ورکړو او په خدای توکل ولرو. د بغلان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې ښاغلی استاد او په مغه پوهنتون کې د ډاکټرا محصل یا زده کړیال او د میدان وردګ ولایت ستر قدر چې شاوخوا 50 کتابونه مو چاپ شوي. ډېره مننه چې زما کیسه خپرونکي مرسته ډېره زیاته مننه وصال صاحب ستاسې له غوره پوښتنو او خبرو راوستلو نه. هره ښه مرکه پر ښو پوښتنو ولاړه ده او ستاسې پوښتنې واقعا دغسې وي چې باید یو څه ووایو. شاید په ما مرکو خبرو مجلسونو کې ډېرې خبرې نه وي کړې، علت یې دا ده چې شاید ضرورت مې نه وي محسوس کړی، اما ځینې دغسې خپرونې وي باید چې سړی پکې د ژوند کیسه وکړي او دا کیسه باید واقعي په خپلو ماتو شکستونو او لاسته راوړنو ولاړ وي، یوازې د بریاوو کیسه نه وي. د بریاوو کیسې تر ډېره پورې د ماتو په کلمو او جملو په زینو باندې ولاړې وي. نو ماتې او بریاوې دا ټولې خدایي ډالۍ دي، باید په مینه یې قبول کړي. استاد محترم ډېره مننه. د لاسونیزې درنو لیدونکو په ځانګړې توګه د زما کیسه خپرونې درنو مینوالو، دا زموږ نننۍ خپرونه چې له ښاغلي استاد ګل رحمان رحماني سره مو درلودله. تر بلې خپرونې او یو بلې څیرې چې بیا به هم په دې څوکۍ راسره کینی، په لوی او مهربان خدای مو سپارم. عالم عمل ښې چارې.